یوه خبر یوه ګوره یوه تلواره مه کوه. موږ د نن وخاندولو الله پاک دې د قرآن او د دین هدایت در نصیب کړي موږ تاسو ټولو ته وایه امین. الحمدلله زه مسلمان یم قاري صاحب. ګوره دا محمد انجینیر راغلی وکړه حقیقت درته امین بس نه وایي امین ووایه علي امين علي امين هو بس تقرير مشروع کوه خایو دا کما دا کوي دا ته خبرې کوه سیده قاری صاحب. اوس ګوره دا من ذا الذي دا یاري پرکړه د زړه سره بیا خبرې کوو خوند به وکړي په خدای خوند به وکړي. ګوره قاری صاحب زه یو خبره کوم زه درته آیت الکرسي وایم سیده خو زما آیت الکرسي کې به ګوره ها به حاوي خا به خاوي سیده. ګوره دې تلفظ نه بدلیږي سیده که په تجوید کې یو کمزوري ولرم زه تی وسوایه زه په خیر زه یو ټکه وای چې خارسه به صحیح کی کنه یو ټکه وای چې خارسه به صحیح. نه نه ورته سیده و شروع څه زوايه من ذا الذين شروع څه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه علمه ولا چې د حی لاندې الف ده قاری صاحب د الف غوره دا داسې وایي قرآن متر راواخله دا بل ته وایي خبرې مه کوه ګوره ودرېږه نو دا یو خبر خو مې واوره متر در سره سته مهدي جان متر سته در سره څه رقم متر هغه شی چې ناق کوي څه شی ورته وایي شی ښه د دې الف شاتې کېده من علمه څو سانتي ده داسې ورسره کېږده من علمه رزينه من علمه. ګوره قاری صاحب ما ته ویل چې په تجوید مخکې ځه نو ما من علمه مخکې ځه من علمه الا بما شاء واسع كرسي السماوات والارض ما کوه مخکې ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شابس په خدای قسم هغه په افریقایان نه دي چې هغه اوس نوي مسلمانان سوي دي په څلوېښت کلنۍ کې که داسې قرآن وایي. ښه اوس راځو دې ځای ته مهدي جان لا حول ولا قوه. ګوره دا زما قرآن خدای قبلوي الله جل جلاله. زه قرآن صحیح وایم صحیح ده که تجوید کې ګوره ما قرآن خپل زده کړی ده منیر سره ما په یوټیوب څخه زده کړی ده مړې د خپلې غلطیانو ته دا قرآن صحیح ده په خدای قسم که دا صحیح غوږ ونیسېږه غوږ مهدي صاحب غوږ کوي که نه کوي قاري صاحب راسه مناظره وکړو مناظره کوو انشاءالله صحیح ده په سترګو دا یو سوال وسکوم دغه آیت وټکه سبا انشاءالله والله فیس تو فیس راځم والله پیشتو راځو ګوره خبر نه پکې تا ته مناظر نه پیدا کیږي سنن مناظر درته پیدا اوس مرزا خان صاحب تاسو ستړي مسئلې زړه سره یو سره علمي په هغه کې باز کوم دا علمي گفتگو در سره کوم علمي گفتگو در سره کوم در سره حدیث پاړه حدیث په قران کریم ترجمه راځو اوس یو ځای لطفا اور حدیثونه به کوم کتابونه به کوم صحیح مسلم بوي صحیح بخاری بوي ابن الماجه بوي ترمذی بوي او ترمذی ته ورسېده ابن ماجه ته ورسېده ما صبر مهدي صاحب دغه آیت الکرسی سي د تلاوت کړله دا د کوم امام په روایت د تلاوت کړه د زړه سره اله ما چې آیت الکرسی تلاوت کړه دا و ټکی کې چې کومه دا ما فکر کړی ده چې غلط نسی ګوره نه ما پښتنه دی آیت الکرسی ګوره دغه آیت الکرسی سي تا تلاوت کړي زړه سره مهدي جانه دا مسلمانانو ته به معلومات وسی دا د کوم امام په روایت باندې د تلاوت کړله سره کوم په امام په اړه قاری صاحب قرآن د کوم امام په تلاوت قرآن د ټول امت د ګوره قاری صاحب قرآن ټول مسلمانان ته پکار ده چې تلاوت وکړي. نه ما د ټول مسلمانانو پوښتنه نه ده کړې د ما پوښتنه بیا درته تکراروم قرآن دغه آیت الکرسی سي د تلاوت ګوره زه آیت الکرسی وایم غوږ شه پرېږده وام اورېدله نه ګوره غوږ شه زه آیت الکرسی وایم دلته څوره تر اوسه مو درته ویل وی وایه نه دې دی الله بنده الله دې ژوندی لره غوږ شه تر اوسه مو درته ویل چې وهلی مو داسې ډز و غرب مو در باندې جوړ کړی و نه دی ویله اوس چې موږ بل سوال وکړو ته وایي آیت الکرسي وایم نه وام اورېدله مننه خیر اوسې الله دې در زده کړي قرآن. اوس راځو دې ځای ته
دا آیت الکرسی چې تا تلاوت کړله دا د کوم امام په روایت تا تلاوت کړله؟ ګوره قاري صاحب ګورم دا د ګورم په خدای درته ګورم ودرې خبرې کوم 2 دقیقې ما ته وخت راکړه وخت نوٹ کړه صحیح ده په یوه سترګه درته ګورم 2 دقیقې ما ته 2 دقیقې مکه دا بیا خلک دجال در څخه جوړي ګوره قاری صاحب نه ودر صبر نه خبر اوره دجال خو دې تاسې مهدي ده دجال خو دې تاسې مهدي ده ګوره توهین کوي ګوره توهین کوي آیت الکرسی د کوم امام په روایت تلاوت کړله تا راته ویل ما ته وګوره ما درته وکتل بیا مې درته ویل په یوه سترګه درته وګورم په یوه سترګه درته ګورم اوس تا ته زه ګورم اوس ما ته د دې جواب راکړه دا آیت الکرسی چې د مناظر صاحب تلاوت کړله ماشاءالله تبارک الله د دې روایت د کوم امام په روایت د تلاوت کړله همداسې مخکې پسې ځو د الله بنده ته ودرې هلته چټ جي پي ټي کې وګورې چټ جي پي ټي قاري صاحب هغه رقم مې درته تلاوت کړله مخکې سوای چې په چټ کې ګوري ګوره قاري صاحب ما درته وویل چې د آیت الکرسی دا ګوره ما پکې وای د ما خوله دې در سره عادت کا ګوره په ګوره کې دې ټول وخت ضایع کړل و د الله بنده دا څو آیت الکرسی چې دې تلاوت کړل د کوم امام په روایت دې تلاوت کړل څه رقم چې د مسلمانان تلاوت کوي خو یو انسان چې کومه ده خبره خو اوره یو انسان تجوید شل روایتونه د قرآن لرو ګوره شل امامان د قرآن د روایتونو لرو زه استاد ته یو څو خیمه دا د امام نافع رحمه الله پر روایت و او که د امام ابن کثیر رحمه الله و او که د امام عامر رحمه الله و او که د امام مکی رحمه الله و او که امدغه شان د امام عاصم ابن ابي نجود رحمه الله و کوم یو چې په کوم ګوره ما چې کوم قرآن زده کړی ده قاري اوس خبره درته وایم کنه خو درته وایم زما خبره خو واوره ما چې کوم قرآن زده کړی ده ما په یورپ کې ما ډېر کوشش کړی ما ول نه قرآن لږ زده اوسېده چې زه په پاکستان کې هغه وخت کې اوسېدلم خو ما صحیح قرآن مې نه و زده دلته چې زه راغلم ما کوشش وکړل ما په یوټیوب کې دا قرآن زده کړه صحیح ده اوس مې نقلم درکړ ودې زړه خبر ورکړه په دغه کې زما تجوید له کمزور اوسېږي بیا الحمدلله چې دومره زه الحمدلله ویلی تجوید نه غواړم دا پوهه کړې ای د الله بنده امام دا تاسې اوس په کوم روایت آیت الکرسی وویله په کوم روایت آیا دا روایت د امام عاصم د امام نافع ګوره اوس ما ته دا نه ده معلوم چې دغه په کوم د چا په روایت ده دا ما ته نه ده معلوم د چا په روایت ده کوم امام د خبره کولی شم شیخ صاحب محترمه یو خبره کولی وکړه نو خو نقل دې مو ورکړه بلا وهانه ده هغه ما یورپ کې ذکر دی مې شرط دی وی چې امام یورپ نه امام یورپ بلته دلته امام یورپ نوم امام نشته ګوره اسلام الدین صاحب محترم زه خبرې کولی شم مولانا اسلام الدین صاحب سره 2 خبرې وکوم یو خو ما سره صافه کړې دي بیا لږ وخت قاری صاحب محترم خبرې وکوم تر اوسه د قرآن د روایت امام نه پیژنې تر اوسه ما سره په علمي میدان کې خبرې وکړه خو ونیسه همدا هلمنډ ګرد کنه نه ګوره دا نسې کېدلی دا ګوره دا چې کم دی دا پرېږده ګوره چې کم دی بله خبره وکړه په کمې روایت وښایه چې چا نه زه هم په ګوره ورسره اموخته کړم ګوره غوږسه اوس دا تاسې آیت الکرسی ویله ذکر الله حرکزی جاهل چې کومه ده جاهل هېڅکله هغه خلق اوس کمنټونو ته پسې ګوري دغه پر ځای ماته کنځلې وکړه چې څا کومه خبره درته کړې ماته کنځله وکړه ما ته دین نه در زده کړی چې زه چاته کنځه وکړم کوم دین اسلام شعرا ولا مجوسیانو سم راخیستل اسلام نه محمد صلی الله علیه وسلم دین خبره وکړه کوم جبرائیل علیه السلام حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل کړی دا غد نه چالو سو دا بیا مندان دا ګوري دې بټن به دې تاسو په لاس کې وي دې بټن اوس ګوره تا آیت الکرسی تلاوت کړله اوس دې آیت الکرسی د تلاوت د روایت امام څوک ده او د قراءت امام څوک ده کنه نه درته معلوم درته نه معلوم الله اکبر خدا دې یو خبر ماشاءالله تبارک الله ما تسي زه در سره په علمي کې
دا د علمي بحث له موږ سره کوي قرآن نه ده ورته معلوم قرآن د الله کتاب ها د الله کتاب ورته نه ده معلوم مهدي صاحب خبره ده مهدي قاری صاحب خبره ته وکما خبره ته مهدي صاحب یو خبره ته وکم قاری صاحب محترم یو وړه خبره کوم مهدي صاحب یو خبره امام علي رضی الله تعالی عنہ څه وایي ها څه وایي امام علي رضی الله تعالی عنہ وایي احترام لرم غوږ ورته نیسم وایي امام علي رضی الله تعالی عنہ وایي د جاهل انسان خبره ځان باندې وړل د عقل صدقه ده نو ګوره قاری صاحب ته چې کله ما سره په علمي میدان کې خبرې نه کوي نه دلته زما وخت ضایع کېږي ستا وخت ضایع کېږي ما تا ته زه براډ ته راغلم قاری صاحب سیده تا ما ته وویله چې راسه براډ ته راسه دلته راسره وخت وټکه تا ته ما په کمنټ کې قاری صاحب نښې دي که نه دي قاری صاحب علمي میدان کې د علمي میدان دغه لفظ چې د لمانځ د قاری صاحب ودان علمي میدان ته راسي په دې کې دیم کور ودان اوس راځو دې ځای ته راځه یو علمي خبره در سره کوم ګوره امام صادق ما ته دوره کنځاوي وکنه چې سوره دې وسه واغسنو دې تامي واورېدله د امام علي خبره مې درته کوله زه چوپه خوله د امام صادق خبره درته کوم امام صادق علیه السلام وایي څوک چې په قرآن معلومات نه لري هغه وایي جاهل انسان چې په هغو کې په خپل ځان د امام علي رضی الله عنه هغه حکم ټاپی در به د خپل ځان دی ولګول خو اوس وخت موږ الحمدلله صدقه مو ګوره زه قرآن ما درته صحیح ویلی ده صبر وکړه اگر کوم تلاوت مې درته نه ده صبر ګوره پکې مه وایه او تلاوت وي چې هغه واګسنو لا حول ولا تلاوت قوة چې هغه یو لا حول ولا قوة الا بالله سوال دا ده قرآن عظیم شان کې اولنۍ سورت چې پوره نازل سوی هغه کوم سورت ده اول ځل کې چې پوره نازل سوی هغه کوم سورت ده علمي خبرې دي ګوره دغسې د قرآن خبرې وکړه راځه زمرایه الله ګوره قاري صاحب تا ته زه چې راختلی یم موضوع چې شي باندې ګوره خو صبر خو تر سبا پورې مقدماتي خبرې کوو خبره وره که بیا وایې چې په قرآن باندې مناظره وکړو یا به غم وکړو صحیح ده انشاءالله ګوره قرآن عظیم شان کې اولنۍ سورت چې نازل سوی هغه کوم سورت چې مکمل نازل سوی هله زمرای تو عارف زلی علمي خبرې یو لفظ دی رانه کړی دی الله په نور شي ته ما ته وخت راکړه ته وخت ورټکه زه ځمه زه بیا پړشمۍ تېرومه ته ما ته وخت ورټکه څه دي بجې راسه پیسمۍ تېروې خبرې وکړو پیسمۍ تېروې چا ته تېروې ځان ته تېروم الحمدلله مسلمان یم روژه ساتمه لا اله الا الله ګوره قاري صاحب زه الحمدلله یلا چاته نه وایم چې زه یلا حبیبي ور دا ډېر وخت مونږ نه دی اورېدلی ته زر کوم ته یلا حبیبي ووایه پېشلمۍ چې بیا تېر که زه د یلا حبیبي پر ځای باندې علمي میدان زده کړی ده علمي خبرې هغه زده کړی ده ماشاءالله راسه په علمي میدان کې وغږېږو چې ګوره خو تا یلا حبیبي ور ووایه فرقوارات ختم ده که بله ورځ زه خپل براډ نه ما ویډیوګانې شروع کړي قاري صاحب نه ګوره بیا چې کومه ده بیا دې نه پرېږدم اخره پورې بیا در پسې ویډیوګانې جوړوم بیا چې کم دی بیا جوړوه ګوره بیا دلیل درته وایم قاري صاحب زه د فرقوارات ختموم ما سره راسه په علمي میدان کې خبرې وکړه چې تا کوم د معاویه علي په اړه د فرقوارات اصل د معاویه علي وخت شروع ګوره زه بس د ډېر وخت مو درکړی زه ورځه مناظر صاحب ما کوه دا یو خبره خو سې را جواب کړی وای دی الله بندګانو په تاسو هم داسې چل سردرد قسم په خدای قاري صاحب دا تاسو ورته وایئ چې اول صورت کوم یو نازل شوی دا خو علمي میدان نه ده که نه ده سره په علمي میدان کې خبرې کوه و هغه چې د خمس میدان وي نه یا د متعې میدان وي الله دې دوی ته هدایت کړي تا خو به صرف ورته چې الله اکبر وایي دوی الله اکبر وایي هغه خو پروا نه کوي دوی کې پر دوی ته پروا نه کوي لازم لحو نده لا اله الا الله لا لحو نده معنی غلطیږي لحو ګور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا اله الا الله محمد رسول الله ګوره قاري صاحب حبیبي دا تفریح الحمدلله ووایه زه ګوره درته ګوره ما سره صحیح ده ګوره که یو تجوید کې اخوا دې خوا څو خو معنی نه بدلېږي خو زه درته ها وایم ګوره قاري صاحب زه درته صحیح وایم الحمدلله مخکې ځه الله لا اله الا هو الحي القيوم مخکې ځه السلام علیکم ورحمة الله وتعالى وبرکاته وعلیکم السلام ورحمة الله
امید لرم قاری صاحب ان شاء الله ښه یاستئ. ښه او ته خو دغې څه شی نوم دی و؟ زما نوم حسن ده قاری. ښه یلا حبیبي همغه وې که نه؟ او زما نوم مهدي حسن ده. ښه سبا څه ټیم مناظره کوې؟ وخت وټاکه قاری صاحب ان شاء الله. په څه شي مناظره کوو؟ په معاویه په اړه در سره مناظره کوم ان شاء الله باذن الله. نو د معاویه رضی الله عنه په اړه باندې یو رخ به د بیا مخکې اسلام راته ثابتوي. اسلام درته ثابتوم قاری صاحب خو سبا به مناظره وي نن در سره نه غږېږم صحیح ده. ها نو دا ما چې 2 موضوعات درته راوړي دي چې د تاسې عقیده په قرآن ده ما عقیده هغه نه ده چې کوم د شیعګانو ده. زه مسلمان یم صحیح ده. زه د کتابي خبره در سره کوم. زه در سره په علمي میدان کې خبره کوم صحیح ده. ته شیعه نه یې که نه؟ زه مسلمان یم الحمدلله. نو هغه خو موږ ته معلومه سوې ده یعنې بیا زه درته ثابتوم زه څه رقم مسلمان یم. زه در سره په علمي میدان یلا یا حبیبي خو بیا غوږ ناچوي. نو په مناظره کې به هم داسې خبرې کوې؟ په مناظره کې وخت ټکو قاري صاحب ته به هم خبرې کوې نسته څه ټول پوه سي. دلته ګوره امت چې کومه ده ستا خبرې مو اوري زما خبرې مو اوري. یارې خو صبر وکړه بس ګوره د معاویه رضی الله عنه دا الحمدلله اوس خو دومره چل سوی چې له 12 امامه و خو د انکار کړی دی خدای په فضل سره. یعنې دا د اوس د قاري صاحب هغوی ما ته محترم دي امامان دي دا تم منې صحیح ده. ما ته محترم دي ټول امامان چې کومه دي هغه زما سرتاج ده. دا ټول 12 امامه شیعګان وایي چې موږ 12 امامه یو. نو ته څنګه چې 12 امامان منې او ځان ته شیعه نه وایې؟ ما ته ټول امامان سرتاج دي څنګه چې 12 امامان تا ته د سرتاج دي صحیح ده. ما ته محترم دي. یا ما ته 12 امامان دي سرتاج نه دي ما ته 11 امامان دي سرتاج دي. خو ما ته مغه 11 دي. اخري امام برزي صحیح ده امام مهدي چې هغه په اهل سنت عقیده هغه په اړه بل څه ده او اهل تشیع بل څه. هغه 12 امام چې دي تا په کتاب الغیبه کې شیخ طوسی صاحب وایي چې عائشه رضی الله عنها کتاب کې نه ده. ما درته ویل زما کتاب نه چې کومه بیا به زه تاسو سره مناظره کوم یو خو چالو کېږم که سبا له ما سره خبرې کوې زه مناظره له تا سره نه کوم ځکه د مناظرې شی نه یې. زه سبا له تا سره بحث لرم بحث در سره کوم مناظره نه در سره کوم ځکه ته د مناظرې څه شي در سره دي له تا سره خو ممازغه دي را خراب کړي دي څو میاشتې مخکې چې دي اوتې بوتې ویستلې. اوس راځو دې ځای ته هغه 12 امام ښیي چې هغه عائشه رضی الله عنها له قبر راباسي په درو یې وهي. هغه 12 امام ښیي چې مکة المکرمه بړنګوي او حجر الاسود به کوفې ته وړي. هغه 12 امام ښیي چې ابوبکر او عمر به راژوندي کړي راژوندي به یې کړي او سزا به ورکړي او ورته به یې سره پورته سي د ما په امر سره. هغه زما مایک ولې بندوي دا ولې زما مایک بندوي؟ نو ته یو خبره زده کړه چې خبره پوره کوه او پوره اوره. خو ګوره قاري صاحب زه یو خبره وکوم زه وکوم قاري صاحب یو بل ته به توحید نه کوو یو بل ته به چټیات نه وایو په علمي میدان کې به خبرې کوو صحیح ده قاري صاحب محترم. قرآن منې ما بندوي قرآن کریم منې ګوره ته داسې خبره کوي چې هغه قرآن صرف ستاسو ده. قرآن د ټول امت مسلمه ده. ګوره قاري صاحب محترم یو بل ته به یوه خبره به کوو یوه خبره خو دا اوس ته ما مجبوروي چې دغسې بیا بعضې شیان درته وایم. یوه خبره تو کوم قرآن مني؟ عالم چټیات نه وایي قاري صاحب. عالم په علمي میدان کې خبرې کوي دلایل ورکوي. ګوره قاري صاحب غوږ ونیسه که نه دا سوړ انسان ده ته اوس لا راغلی نه یې بحث راغلی نه یې. یلا حبیبي بس زه څه درته وایم ته کوم قرآن منې چې ته مخکې په معاویه خبرې کوې راځه په هغه څخه. اوس ګوره که څوک معاویه مني که یې نه مني زه هغه قرآن منم چې کوم د ابوبکر و کوم د عمر و کوم د عثمان و کوم د علي و زه هغه قرآن منم. زه هغه قرآن منم د قرآن محمد منم صلی الله علیه و آله وسلم چې دا اوس ما سره شته ده. سيدة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. دا خو بدني وه دا ستا اخلاق ده قاري صاحب دا ستا اخلاق ده. غوږ نه نیسي زه څه درته وایم او ته څه وایې
د نشي په حال کې مه راځه ښه اوس غوږ شه د تا کافي وایي او صحیح روایت چې قرآن 1000 آیات دی د محمد رسول الله قرآن په 1000 زما آیات کافي مه وایه زه تا سره زما کافي مه وایه قاري صاحب تا سره زه مناظره کوم قافي نه ده وړکی کاف ده کافي ده کافي خو زما هر څه ده پوه شوې کافي ما ته ګوره یعنی کافي دروغجن کتاب در ده سره په صحیح بخاري صحیح مسلم ترمذي غوږ شه سیده ابن ماجه سره کافي دروغجن کتاب ده ګوره تا سره زه خبرې کوم کافي دروغجن کتاب ده درځم کافي دروغجن کتاب ده او ته ما سره مناظره کوي قاري صاحب نه مناظره کوي په علمي میدان کې سره خبرې کوي زه به یو رشته وسوم د قرآن زه مناظره تا سره د خدای بي خو باسي زه له تا سره خبرې کوم خو زه بیا ما انسانیت در سره کوم سره اخلم دي او خبر اوس ونیسه زه بحث در سره کوم بحث ګوره یو عالم دا نه وایي دلیل سره یو دقیقه د تا نوم څه شی و د تا نوم څه شی حسن ده که حسین زما نوم مهدي حسن مهدي جان زه سبا له تا سره مناظره کوم آیت الکرسي راته تلاوت کړه راځه په خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحي القيوم څه شی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض له نده غلطی له لا اله الا الله محمد له نده دماغ یو ټکی ورخطا قرآن کې به ګوره هغه نه راباسي اشتباه نه راباسي چې ګوره ګناهګاره کېږي ما روزه ده ګوره زه درته صحیح وایم الحمدلله زما قرآن زده ګوره الله ندخه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ګوره بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض له ندى لا اله الا الله لا له ندى معناه غلطيږي له قر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اله الا الله محمد رسول الله ګوره قاری صاحب حبيبي دا تفرید الحمدلله وایزه نه ګوره ما سره صحیح ده ګوره که یو تجوید کې اخوا دی خوا سو خو معنی نه بدلیږي خو زه درته ها وایم ګوره قاري صاحب زه درته صحیح وایم الحمدلله مخکې ځه الله لا اله الا هو الحي القيوم مخکې ځه ګوره زه به درته قرآن وایم قرآن ګوره زه خو تا سره زه چې تا زه راچي کړم تا زه وخت کله لپاره راچي کړم صحیح ده مناظره وکړو صحیح ده ګوره بیا چې قرآن وایم بیا تاسې بیا چالو سولې نه مخکې ځه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذوه نده زا نده ذال ده ذال لا تاخذوه ګوره قاري صاحب ته اشتباه دلته ګوره ملګرو دلته ګوره سکرین ریکارډ کوي بیا زما ولو ګوره چې زما پکې غلطي کړې ده نه ده کړې ګوره قاري صاحب ماشاءالله بيخي قاري عبدالباسط صاحبي ماشاءالله مخکې مسلمان قرآن هر مسلمان باندې فرض ده ګوره که چا په تجوید لا تا تقریر بیا وروسته وکړه د آیت الکرسي به یارې پوره کړو ودې زړه سره لا تأخذوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده وما في العرض ندى وما في العرض دي الله وما في الأرض قاري صاحب ګوره واوره قاري صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات دي الله كتاب ده قرآن ده ودي زړه سره له ما في السماوات وما في الأرض أرض همزة ده أرض عرض ندى يو عرض له ما في السماوات وما في الأرض أرض أرض ما شاء الله
ما شاء الله سيدة وما في وما في الارض هنا دغسي ما شاء الله ګوره نه ګوره قاري صاحب تکریم کوه نه ګوره نن چې مونږ یار خو آیات پرته بیا راته ګوره وای مونږ تاسې مناظره ده صحیح مناظره ده صحیح ده ان شاء الله ګوره پسترګو ان شاء الله زه سبا وخت وټکه قاري وخت وټکه سبا وخت وټکه زه دا وسی کوي نه اوس نه صحیح ما سبا ما صحیح وخت راکړه چې دواړه په دواړه کینو ګوره حبیبي یلا ته کوم آیت کرسی پر که زر کو چې ویډیو غټي حسب هو ده وما في الارض مخکزه زه دغه دپاره د مسلمانیت په خاطر به ووایم خو تا ته زه دلته تلاوت دپاره نه وم راغلی تا ته زه د وخت اخیستو دپاره راغلی د مناظرې معنا څه شی ده د مناظرې معنا پوهېږئ ګوره قاري صاحب تا ته زه دا ښیم چې دلته مناظرې معنا څه شی ده نو ته خو یوارې کوم تعریف کوې ګوره ومولانا اسلام الحق صاحب ومولانا اسلام الحق صاحب خو نو ته خو له بابوره باندې اړوې که نه خو دې سړي سره یا خبرې وکړي یا یې سم کړي یوه خبره تاسې ما مناظرې ته راغواړې او آیت الکرسي دې نه در زه د الله بنده ما الحمدلله قرآن حق قاري صاحب قاري صاحب الحمدلله زما قرآن زه ده بل چاته وایي داسې نه یم بیا ګوره بل څه له خولې درته راوځي انټي بیا بل خبرې مه کوم داسې خبرې مه کوم ولې داسې یو هغه نه کوي نارینهو خبرې کوم یو وخت و قرآن کریم ما هم حمایت کولی سیده اکثر ډېر خلک ډېرو شیګانو عقیده هم شوي وه کرسي خبره پاتې شوله نن سبا چې آیت الکرسي خبره پاتې شوله آیت الکرسي خبره د آیت الکرسي خبره مه پرېږده آیت الکرسي خبره مه پرېږده آیت الکرسي خبره مه پرېږده حضرت دا یو قریب خیت سره هم د خلک جرنیټر بټانه ووهي هغه بټانه ووهي دا تیل مصرفوي دا دا سره کوي دا خپل خلک څنګه پوه کوي دا څه وایي دا نصاف باندې پوه دي نه من ذا الذي مخکزه الا آیت الکرسي پاته نسی ګناه لري نیم آیات دی ویلې د نیم آیات پاته د راځه په خیر من ذا الذي نه په خبره ولاړې خبره باندې ولاړې ته د څه شي پر وختمه والخدا آیت الکرسي خو به ته څه شي پر وختمه قاری صاحب د مناظرې دی پاره ښه تا ما په کمنټ کې لیکلی و چې قاری صاحب محترم زه تا سره سهار مناظره کوم تا ما ته وویل چې براټ ته راسه ما خبره وکړه ما خبره نه وي ختم شوې خو د ما خبره کې مه راغورځېږه ګوره ستا خبره د پوره تکراري دي خو ما اورېدله نه ده دا اورېدلې ما خبره نه ده پوره سوي ګوره تا ما ته وویل چې راسه براټ ته په براټ کې ما سره وخت وټکه دلته بیا تا ما سره په بل شي باس شروع کړو ته ما ته وایه چې ګوره ته راغلې دغه وخت ده دې وخت راسه سبا انشاءالله مناظره به وکړو په علمي میدان کې که یو چټیا درڅخه واورېدو ځان پنډسي کومه که یو داسې یو بده خبره ته ما څخه واورېده یا توهین دې راڅخه واورېدو ځان پنډسي کومه دا درته زه وایم ګوره قاري صاحب په علمي میدان کې به خبرې کوو وخت ګوره قاري صاحب محترم وامه اورېده اوس د دې جواب خو واوره د دې جواب خو واوره ګوره ما ته یو 2 دقیقې راکړه بیا ته خبرې وکړه قاري صاحب 2 دقیقې میدان کې به خبرې کوو اوس د سره خلاصوم د سره خلاصوم ګوره د دې مناظرې لپاره تا راته ویل ما ته دعوت راکړل ته هغه سړی چې لله ما فی السماوات وما فی الارض نوزه وما در زده کړل اوس بیا ماشاءالله مناظرې ته راغلی اوس غوږ ونیسه سورة الکهف دی نوز دا 2 آیاتونه دي نسوی تلاوت کولی الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله وګسه نو اوس ته غواړې چې زه مناظره در سره وکړم راسه او قاری صاحب زه دا غواړم چې معلومه شي مسلمانانو د دې مناظرې لپاره دا ټول علما ناست څه مقدماتي خبرې کیږي اوس به ته ماته مناظره لغتا او اصطلاحا تعریف کړي چې سبا له تا سره مناظره وکړه راځه په خیر څه رقم در تعریف کوم قاری صاحب مناظر صاحب راغلی مناظرې ته ما مناظرې ته وایو د مناظرې تعریف دی نه د زه څنګه درته تعریف کړم 2 غوږونه لري 2 خولې لري 2 خپې لري 2 لاسونه لري مناظرات دسې تعریف کړه ګوره قاری صاحب خبرې وکوو مناظره سیده مناظره یو د علمي او فکري بحث ده سیده څه په کوم کې 2 افراد چې کوم دي 2 فریقین مخصوص یو مسله باندې یا دلیل و استدلال باندې خبرې کوي چې یو په حق واضح شي سیده قاری صاحب محترم په منطقي دینی او علمي موضوعات کې قاری صاحب
توحیدي مقصد حقیقت ته دا لغوي رسیدل تعریف دي دي چې یو مناظرې که حقیقت اصطلاحي ته تعریف ورسیږي قاری صاحب دا لغوي تعریف او که اصطلاحي تعریف ګوره مناظره خو مطلب دغه ده نه چې دواړو فریقین خپلو منځ کې بحث کېږي ای علما ته دا مایک بند کړه زه دا علما ورته وایم ای علما چې یو حق واضح شي صحیح ده قاری صاحب محترم مولانا اسلام الحق صاحب ویښ یاسته که بیده یاست مایک ولې بندوئ تاسې خو غواږ سته نو زه د علماو سره خبرې کوم نه اورې چې علما ورته وایم وا مولانا فرمان صاحب جی محترم بالکل وایي خو ما زه درته تعریف کوم ته زما خبره نه واورې قاری صاحب کنه اوس دا درته وایم چې ته له ما سره سبا مناظره کوې د دې مناظرې نه مخکې څه مقدماتي خبرې هغه مقدماتي خبرې دا وي چې ته اوس موږ ته د موږ دا خبره را جواب کړې آیت الکرسي دې زده نه ده او په آیت الکرسي باندې پوهېږي نه اوس که دوه پوښتنې په آیت الکرسي کې درنه وکړم نو لکه د موټر تیرونه چې په باران کې نښته وي په واوره کې همدغسې به تاویږي چټیات مه وایه علمي دلایل خو دا خو د تا صفت د وجې زړه سره دا خو د تا صفت د وسې کوم اوس غوږ شه د مناظرې لغوي تعریف یاري راته وکړه اصطلاحي تعریف به وروسته وکړي راځه په خیر د مناظرې لغوي تعریف دغه د قاری صاحب غور کول فکر کول کتل صحیح ده دا د مناظرې لغوي تعریف د قاری صاحب څه شی یعنی د یو معامله باندې دوه فریقین چې کومه دي سوچ فکر کوي دا څوک وایي دا زه وایم لغوي تعریف دا د مناظرې ده کتاب البطن یعنی غور فکر ور باندې کول یو ګوره دوه فریقین دي یو مسله ده لکه اوس د ماویه او د حضرت علي كتاب البطن امام البطن في صفحه خو درته وایم ګوره لغوي معنا درته وایم ګوره اوس واوره درې څه مکړه په وده غوږ څه ګوره دوه فریقین چې کومه دي یو مسله باندې سوچ فکر کول دي دا تعریف کوم امام کړی دا د لغوي تعریف اوس غوږ څه خو چې دي نور اوس غوږ څه ودی زړه سره زه څه درته وایم دا تاسې کوم تعریف وکړل دا کوم امام کوم عالم دا تعریف کړی د کتاب راته وښیه امام غزالی وایي امام په غزالی مطابق چې کومه ده مناظره امام غزالی که غزالی امام غزالی امام غزالی په مطابق چې کومه ده مناظره هغه عمل ده چې په دوه فریقین کې چې کومه ده حق و باطل یو وضع کېږي یو رښتیا وضع کېږي سبحان الله رافضي راځي او ټول مذهب خپل پرېږدي او راځي د امام غزالي دروازې ته درېږي سبحان الله کبروا یا دلایل درکړه لا حول تاسو کې هغه د کنه چې مذهب باندې ټکونه وایي ما سره په میدان مسلمانان تکبیر وایي مایک بند کړه تم ته نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر تکبیر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله دولت امامونه پرته بوته دولت وړي امامانو نه دي پړه الله اکبر ولله الله زما مقصد دا غنه ده چې قاری صاحب ته زه کم راولم زما مقصد علمي میدان کې خبرې دي خبر اوره زما میدان چې کومه ده کم راولي ودرېږه په تاسو کې د دومره نر پیدا سي زما کم راولي اوس راځو په خیر امام غزالی په کوم کتاب کې د مناظرې لغوي تعریف داسې کړی ده قاری صاحب تا سره زه وخت اوس وخت کې نه ډېرومه تا ته ما اول وویله په خبره باندې ودرېږه تا ته زه څه شي پر راوختم ورته ما سره نه خو زه مناظرې ته مقدماتي خبرې درته کوم چې بیا مناظرې اوس ګوره سبا به ما ته مناظره کوو او که به د مناظرې په لغوي اصطلاحي نن بیا راکم کړو دا سفر به قاری صاحب د ایمان پوښتنه ورڅخه وکړه قاری صاحب دا د مناظره پرېږده د ایمان څه سوال ورڅخه وکړه چې دا مهدي جان څه وایي قاری صاحب الله اکبر ولا کوي دی الله اکبر دی وایي الله اکبر
هغه ګوره خدای چې کومه دا پوه سوې خدای بهترین خاتونکی ده عدل ده انصاف ده یو هغه دقیقه ګوره یو انسان چې مهدي کومه جان ده راځه یو وارې به دا مناظره د دې مناظرې تعریف به مې یو ځلې بغل ته پرېږدي دا به بیا سبا یو څه بحث وکړو من ذا الذي يشفع له دې ځای نه آیت الکرسي پسې پرکړه سودا مې ده د آیات چې په منځ کې پاته سي ماته بیا خوب والله که راځي نو غواړم چې دا پسې پرسي زه دته انعام ورکوم چې دی د سر نه شروع نه کړي دغه ځای نه دی شروع کړي زه انعام ورکوم ووایه من ذا الذي بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم یو دقیقه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه یو ګوره ټکی ګوره کاري ته خلک ګناهګارې ته راسه ما سره په علمي ګوره قرآن سړی ګناهګارېږي په قرآن سړی ته په قرآن کې خبرې کوي په قرآن کې خبرې قرآن نه واورې زه تا ته قرآن خو صحیح یو معنا یو سره وایم. ټکی ظالمه ناروا ده په اسلام کې چې څوک قرآن غلط وایي او تا غوږ ورته نیولی دا مسله زده زه کړه درته ناروا ګوره ده زه درته ځان پړسې وخت کوم به دا نه کوم ورته قرآن چې ما نیسي وویل هغه قیدي یا یو لغت بل ته بل څه وي غلطه معنی ورکړې وي دا صحیح درته تجوید کې هغه په دې خو فرق وي زه قرآن تلفظ صحیح وایم معنا ورکوي چې دا الله لا اله الا هو الحي القيوم چې قاری صاحب چې دا ونه تړي قرآن مو که غوږ ونیسي چې ویې نه تړي ښه ومناظر سیب من ذا الذي زی په تلاوت نه درنه غواړم یو ټکی وایه من ذا الذي دغسې وایه یو ټکی شروع سه پسې زه پخې هلا ګوره قاري لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة په إلا علمي بالله میدان کې وغږیږو سیده اعوذ بالله من ذلك من ذا الذي راسه چې علمي میدان کې وغږیږو قاري صاحب علمي میدان وخت وټکه وټکه د مناظرې چې سبا دېرش کسان دي دوی به هم لایف شیر کړي یو 2000-3000 کسان بس دا بد بد شي د امت خبر سي چې معاویه څوک والي څوک ولې جنگ وسو دا د معاویه د نوم پورا اخلا حضرت معاویه تعالی عنہ نوم پورا اخلا دا چا صحابه چې کومه دا چا سر بیا ګټ دی ګوره دا چالو ده چالو سوی دا غریب ها دا یو ټکوي منزل قاری صاحب کافی شین چای اسکا شین چای خده تا د پاره قاری صاحب لګ خده لګي تازه ما شوی ډاکټرم سو ورکی یو چک ګوره اوس خبر وره واه من ذا الذي ډاکټر دا چې کوم دی جامع کمالات قاری صاحب طبيب مناظر سيب من ذا الذي طول عمر دي مناظري خادر ونقر زم ولا كده فريق من ذا الذي تما سره قانون خبر وره قاری صاحب یو خبره کومه دې ته ما متړي من ذا الذي ګوره آیت الکرسی بیا پاتې کی آیات استغفر الله دا رحمه ده ګناه لري ګوره ګناه ده من ذا الذي جی دغه مولانا نعمان سپری نقدت آیت الکرسی ستدنی ویلی موږ نوري خبري نه در سره کو شاباش آیت الکرسی اول خبره ولا آیت الکرسی علمی میدان اول بسړی قرآن صحیح کوي غوا د علمی میدان ته ماشاءالله